بیګام الوګانو پوستکي پخ کړي. الوګانو پوستکي پخ کړي وریجې درکه مخوري بچیه وږي قربان. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو، لله الحمد، روژې مبارکې شپږمه ورځ ده. 200 کورنۍ ته به انشاءالله همدغه وریجې، غوښه، اوبه، خرما، جوس، ډوډۍ دا به توزیع کوو. موږ انشاءالله هغه ساحو ته ځو چې هلته ډېر وړ او مستحق خلک دي. خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت. دا شهید وطن، دا یتیم ملت، خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت. خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو، خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو. ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت. دا شهید واخله شپږ پیکه د جیب ښه 12 نفر جوس، خرما، هر څه پکې. مهربان شي ته یې وساتي عزت. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت. پورې کار کوو ټول، لکه د ورځې 3 بجې او د ورځې 3 بجې، سبا د ورځې شپې هم کار کوو. او ټول شپه سبا 9 بجو یا 8 بجو پورې روژه په خوله. صحیح. تقریبا ماښام اذان ته به 15 دقیقې پاتې وي، خو دا خلک د مازدیګر 3 بجو نه سبا تر 9 بجو ټوله شپه هم کار کوي، لګیا دي اوس هم کار کوي. نو روژه ده، موږ الحمدلله مغه خواړه ورته راوړي، دا به ورته سپارو. دا به واخلئ 10 نفر یې ښه، شپږ او شپږ 12 ښه 12 زنې ده. صحیح ده، 12 زنې او په دې باندې 20 نفر مړېږئ، ډېر زیات دي. صحیح ده، جوس هم پکې دی، اوبه، خرما، هر څه پکې دي. چا چې کومک کړی هغوی دپاره دعا کوئ. خدای په امان. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت. وژل کېږي بې ګناه، هم په کور هم په بیدیان. ستړی مه شي بچیه. څنګه یې؟ څه شی کوې دلته؟ څه کوې؟ لوبې کوې بچیه. ته ستړی مه شي بچیه. څنګه یې؟ ستړی مه شي، بخیر راغلی. څنګه یې بچیه؟ ستړی مه شي، ستړی مه شي، ستړی مه شي بچیه. څنګه یې؟ کار کوې بچیه؟ ورځې څومره خښتې اچوئ؟ نه، تا ته روپۍ درکوي پلار دې بیا؟ او پام در باندې کوي؟ جامې، کورتۍ، جمپر دا شیان اخلي؟ او کومه څو نفر یې؟ کور کې 10 نفر یې. بیا دا پیسې چې کار وکړي پیسې نغدې درکوي؟ او کله راکوي کله نه راکوي. ګزاره هم کېږي. بیګا ماښام هم څه شی خوړلی بچیه؟ بیګا ماښام بس څه درته یو نه رښتیا و، چې هر څه هم پخ کړي ما ته ووایه. بیګا الوګانو پوستکي پخ کړي. الوګانو پوستکي هم پخ کړي وو. روژه هم په مغې ماته کړه. پیشنمي کې هم څه شی وخوړی حاجي بابا؟ پیشنمي کې هم الوګانو پوستکي هم خوړي. چې ورسره وخورو بس خلاص. زه انشاءالله زه وریجې موږ راوړي پاخې دا به در کومه ماښام به یې هم خورې او پیشنمي کې به یې الله دې ستاسو عزت وکړي. چا چې کومک کړی هغوی ته به دعا الله قدمونه د تلې په میزان کې کښېږده. 10 نفر یې کور کې. او 10 نفر یې. دا یو پیک زه د ماشومانو ته خلاصوم. صحیح ده، ته راشه بچیه. یو پیک مې سره کښېنه بچیه، کښېنه. راشه بچیه، راشه کښېنه بچیه، کښېنه خښتو کې کار کوئ بچیه. تاسو دا ډوډۍ واخله بچیه. آفرین، دا ته واخله بچیه. اوهو ما پرېږدی پکې؟ خو زما خو روژه ده که نه؟ څوک چا ته وایي؟ خور دې ده؟ روژه ده که بوزی ده؟ ته دا اوس که بچیه. روژه دې ماته کړه بچیه، روژه دې ماته کړه بچي. نه هغې ته بل ورکومه، صبر وکړه. بچیه دا ته اوس که بچیه
مزه کوي لږ ما ته راکړه ما روژه ده بچیه د دعا کوي بچیه ښه دا وخوري بچیه ما روژه ده بچیه شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته کوئی مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا